بسم الله الرحمن الرحیم. د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته د نړۍ تر ټولو شتمن سړی مهم غږیز کتاب چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکوال سټیون کې سکاټ ژباړن استاد شیرخان حساس. د دې کتاب لوستل تاسو ته دا درښیي چې سټیو څنګه د سلیمان علیه السلام له توصیو څخه ګټه واخیسته او خپل ژوند یې تغییر کړ. زه په دې باور یم دا توصیې چې په اسانۍ سره د ترسره کولو وړ دي ستاسو ژوند ته هم بدلون ورکولی شي. زه امید لرم چې دا کتاب به د هغو کتابونو لپاره چې سټیو یې د سلیمان علیه السلام د مثالونو پر اساس د لیکلو تکل لري لومړنی ګام وي چې زما او د هغه ژوند یې له مخه بدل کړ. لومړی څپرکی: څنګه مو د تاریخ شتمن سړی ښاد، آباد او بډای کولی شي. که د پوهنتون تر فراغت 6 کاله وروسته مو لسمه داسې دنده او یا کاروبار پیل کړی وي چې میاشتنی عاید یې $600,000 او وروسته دا عاید میلیاردونو ډالرو ته لوړ شي، تاسو به څه فکر کوئ؟ خو که دا هر څه د حضرت سلیمان علیه السلام د امثالو د کتاب له برکته وي نو پر لارښوونو یې عمل وکړئ. په دې لار تلونکي تل کامیاب او بریالي وي. نو که په ښکاره ووایم له هغې جملې یو یې زه یم. مخکې تر کار کلنی عاید تر اوسه ډیر ښکته، وروسته تر کار کلنی عاید له $8,000 تر $7 میلیونو پورې. مخکې تر کار ناامیدي، ماتې منل او بریا ته نه لیوالتیا، وروسته تر کار یوه له بریاو مالاماله او ډکه 29 کلنه دوره. هر کله چې مې د حضرت سلیمان علیه السلام د توصیو خلاف کړنه ترسره کړې له ناکامۍ سره مخ شوی یم. ما د پانګونې په 3 ځایونو کې د هغه د توصیو برعکس او خلاف عمل وکړ. د هغه اخطارونه مې هسې او چټي وګڼل. په پایله کې له میلیونونو ډالرو تاوان سره مخ شوم. خو هر کله چې مې د هغه سپارښتنې منلې حتی یوه اونۍ تاوان مې هم نه دی کړی. ما یو ځل د هغه سپارښتنې د انساني اړیکو یعنې واده کولو په باب بې اساسه وګڼلې. عواقب یې ډیر بد او خطرناک وو. خو دوهم ځل مې د واده کولو پر مهال د هغه لارښوونې تعقیب کړې. نن ورځ تر ټولو ښه ژوند لرم. که مې 1-2 ځایه د هغه سپارښتنې له پامه غورځولې وې نو تصادف به و. په همدې اړه د هغه اخطارونه نادیده ګڼل هم خپله بدقسمتي بولم. خو د هغه سپارښتنو زما په څیر ډیری شخصي کارکوونکي په خپلو کارونو کې بریا ته رسولي دي او نه منل یې ملا ماتونکي پایلې لري. په دې نړۍ کې له موره پیدا شوی هیڅ داسې کس نشته چې د یو عالم او شتمن کس په توګه ونه مني. حال دا چې د نړۍ پادشاهانو او شتمنو خلکو بار بار دا هر څه ویلي او منلی دي. لکه څرنګه چې فزیکي قوانین پر عالم ماده برلاسي دي، همدارنګه د حضرت سلیمان علیه السلام د ژوند قوانین په ښکاره د ژوند پر ټولو اړخونو حاکم دی. که په الوتکه کې سفر کوئ نو د یو لړ فزیکي قوانینو ترڅنګ د ځمکې د جاذبې قوه او ایروډینامیک پر تاسو پوره حاکمیت لري. که پیلوټ له الوتکې سره یو ځای په همغو قوانینو عمل وکړي روغ رمټ به هدف ته ورسیږي. خو که له دوی دواړو یو هم دا قوانین ونه مني الوتکه په ځمکه رانسکوریږي. که تاسو خوښ یاست او که نه د الوتکې په سفر کې دا قوانین موجود وي. د پرواز سرنوشت مو په دغو قوانینو پورې تړلی دی. خو له دې سره سره پیلوټان، د ایروډینامیک انجینران او د الوتکو جوړونکي په دغو ټولو قوانینو پوره حاکمیت لري او ښه ګټه ترې اخلي. هغوی دا وړتیا لري چې د پرواز لپاره الوتکه جوړه کړي او موږ پکې په آرامۍ سفر وکړو. که چیرې هغوی دا قوانین تر پښو لاندې کړي نو په دې صورت کې هیڅ الوتکه پرواز نشي کولای. اوس ویلی شو چې ژوند هم پر مادي جهان حاکمو فزیکي قوانینو ته ورته قوانین لري.
که موږ وغواړو او کنه دا موجود او شته قوانین زموږ پر ژوند حاکم دي. د دغو قوانینو یادونه د حضرت سلیمان علیه السلام د امثالو په کتاب کې شوې ده. موږ ته دا راښایي چې څنګه له دغو قوانینو څخه ګټه واخلو. د ایروډینامیک او جاذبې قوانین مخکې له مخکې شته، خو بشریت له هغوی نه خبر نه و. هیڅ چا د پرواز او له ځمکې د الوتکې د پورته کېدو په اړه فکر نه کاوه، تر څو پورې چې دا قوانین کشف او پرواز رامنځته شو. ژوند هم په خپل ځان کې یو لړ قوانین لري. له هغوی مخ اړول ستاسو د خوښۍ، رضایت، بریا او هدف ته رسیدلو مخه ډب کوي. ډیری کسان له پوهې او درک پرته په تصادفي ډول دغو قوانینو رعایت کوي، ځکه یې ډیری وخت ژوند له خوښیو مالامال وي. هغه کسان چې دا قوانین یې له پامه غورځولي په ژوند کې د خوښۍ او بریا ډیر کم څرکونه لیدل کیږي. خو برعکس هغه کسان چې دا قوانین په ژوند کې عملي کوي له داسې خوښیو او بریاو سره مخ کیږي چې نور کسان یې یوازې په خوب کې ویني. دا کسان همیشه خپل هدف ته رسیږي او ژوند یې په یو معلوم مقصد او هدف بدلیږي. حضرت سلیمان علیه السلام 940 عیسوي کال مخکې له میلاده دنیا ته راغلی. پلار حضرت داود علیه السلام د ژوند په وروستیو کلونو کې هغه په بني اسرائیلو کې د پادشاهۍ پر ګدۍ کېناوه. سلیمان علیه السلام د بني اسرائیلو په اړه ویره درلوده او د همدې ویرې د ختمولو لپاره له هغه سره هیڅ ډول حکومت نه و. په عهد عتیق کې راغلی دی چې الله تعالی له سلیمان علیه السلام څخه وپوښتل څه ته اړتیا لري. سلیمان علیه السلام ځواب ورکړ غواړم داسې حکمت زده کړم چې وکولی شم د هغه په واسطه د بني اسرائیلو په دغه لوی قوم په رښتیني ډول حاکمیت ولرم، لکه څرنګه چې هغه د شتمنۍ، ثروت، افتخار او اوږد عمر غوښتنه ونه کړه. نو الله تعالی ورته دا هر څه وبخل. د هغه شتمني، حکمت او لاسته راوړنې له فکري پلوه هخوا وې. که د هغه شتمني د اوسني رایج پولي واحد ډالر په اساس و ارزونو تر میلیاردونو د نړۍ زیاتره امیران او واکمن وګړي د هغه د مشورو غوښتونکي وو او دا مشورې د سر په بیه قبلولې. د خوښۍ ځای دی چې سلیمان علیه السلام له همدغو قوانینو اوس موږ او تاسې په ورځني ژوند کې هم ګټه اخلو. د سلیمان علیه السلام د حکمت راز. د سلیمان علیه السلام ټول امثال بارز او ښکاره حکمت لري، خو زیاتره په مالی مواردو کې ځانګړی او جلا مقام لري. هغه وایي که تاسو د قیمتي شیانو د لاسته راوړلو په هڅه کې یاست، نو د حکمت او معرفت د زده کولو لپاره هم باید لاس په کار شئ. د دې کار لپاره باید د هر مثل، سیاق، سباق او حتی د متن په اصلي مفهوم ځان پوه کړئ. که همداسې وکړو نو د هر مثل تر شا لوی خزانې موندلی شو. باید د کلمو په محدوده معنا بسنه ونه کړو، هر څه باید په عمیقه توګه وګورو. نو اوس به موږ نه یوازې د ژوند په اړه د سلیمان علیه السلام له قوانینو ګټه اخیستې وي، بلکې هغې پټې د سپینو زرو خزانې ته به مو هم لاره پیدا کړې وي چې موږ یې په لټه کې یو. زه هغه څوک نه یم چې یوازې د سلیمان علیه السلام په قدم کېښود او خپلو خوبونو ته مې د عمل جامه ور واغوسته او یا مې خپل ټول خیالات د حقیقت په بڼه ولیدل، بلکې ما همیشه د هغو کسانو د ژوند او کارنامو د مطالعه کولو کوښښ هم کړی چا چې د تاریخ په اوږدو کې او څوک چې نن ورځ فوق العاده لاسته راوړنې لري. د هغوی د ژوند مطالعه کولو ماته دا راز زده کړل چې هغوی ټول یو وخت د سلیمان علیه السلام د لارې لارویانو، ځکه یې په ژوند کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې او ډېر ځله به له بریاو سره مخ کېدل، حتی تر دې چې یو وخت هغوی د همدې کتاب له لوستلو سره سخت مخالف وو. جورج واشنګټن، تامس جفرسن، ابراهام لینکلن، هنری فورد او تامس اډیسن هغه کسانو چې په ځوانۍ کې
د سلیمان علیه السلام امثال لوستی وو که د نن ورځې د موفقو او بریالیو کسانو لکه بیل ګیټس، سیم والټن، هیلن کیلر او کسانو ژوند ته نظر وکړو وینو چې هغوی د خپلو خوبونو د رښتیا کولو لپاره هغو کارونو ته لاس اوږد کړ چې حضرت سلیمان علیه السلام یې موږ ته سپارښتنه کړې ده. ما ډیر داسې افراد، شرکتونه او ملتونه هم لیدلي چې د سلیمان علیه السلام د سپارښتنو او اخطارونو برعکس کړنې یې کړي او له نه جبرانېدونکو ماتو سره مخ شوي دي. ادلف هټلر به هغه قومونه او ملتونه تر خپل سحر او جادو لاندې نیول چا چې به د سلیمان علیه السلام اخطارونه تر پښو لاندې کړي وو، یا به یې هغه بابیزه ګڼل. یو ځل امریکا په اقتصادي بحران کې راګیره شوه. په دې لړ کې د لویو شرکتونو مدیرانو د امریکا په تاریخ کې بېسارې ماتې ولیدلې. دا هر څه د حضرت سلیمان علیه السلام د سپارښتنو، اخطارونو او د یو لړ قوانینو د نه مراعات کولو له کبله وو. د سلیمان علیه السلام حکمت تاسو ته څه ګټې رسوي؟ ستاسو په اند د سلیمان علیه السلام سپارښتنو ته غوږ نیول او په ژوند کې یې عملي کول ستاسو کاري موقعیت، اړیکو او شخصي ژوند ته څومره ګټه لري؟ هو، د دې ګټه له هغه څه لا ډیره ده چې تاسو یې په اړه فکر کوئ. دلته یې د مواهبو یوه بیلګه راغلې. د سلیمان علیه السلام په خبره که عمل پرې وکړئ د انتظار شیبې مو نه اوږدیږي. د سلیمان علیه السلام د لارښوونو ګټې: پیژندګلوي، احتیاط، ښه او پر ځای پریکړه، څارنه او ملاتړ، کامیابي، روغتیا، اوږد ژوند، حرمت، پریمانه مال، مهرباني، هغه څوک چې واک ورسره وي، تشویق او تمجید، مالی ازادي، لوی او قوي شخصیت، خارق العاده کامیابی، داخلي رضایت، لوی انساني اړیکې، له معنا او مفهومه ډک ژوند، اطمینان، پوهه او درک، حکمت او حقیقي ګټه، د خلکو ستاینه کول. سلیمان علیه السلام موږ ته د ژوند بدلولو او په ژوند کې د مثبتو لاسته راوړنو لپاره مختلفې او فوق العاده طریقې او تګلارې پرېښي. تېروتنه مه کوئ او دا کتاب چې ستاسو په لاسونو کې دی بې معنا او معمولي مه ګڼئ. سلیمان علیه السلام تر هغه ډیر پوه، عاقل او هوښیار و چې تاسو یې فکر کوئ. د دې کتاب لیکنې ستاسو قدمونو ته سمه او صحیح لار نږدې کوي چې تاسو په خپل شخصي او حرفوي ژوند کې مرحله په مرحله مخکې ولاړ شئ او حیرانونکې پایلې وګورئ. په دې کتاب کې زما اصلي موخه د هغو طریقو او تګلارو یادول دي چې د سلیمان علیه السلام په امثالو کې راغلي او ما په خپل کاري، شخصي او مالی ژوند کې عملي کړي دي. غواړم په هر څپرکي کې لومړی د سلیمان علیه السلام سپارښتنه، وروسته هغه واړه او ساده تخنیکونه چې ما په خپله د همدغو سپارښتنو د ترسره کولو لپاره په خپل ورځني ژوند کې کړي وړاندې کړم. دوهم څپرکی: په سیالیو کې د بریالیتوب راز. هغه څوک د پاچاهانو په مخ کې درېدای شي چې په خپل مسلک کې ماهر او تکړه وي. که د هر هدف لپاره لار وهئ، لاسته راوړنې به مو په لاندې ډول وي: باور نه کیدونکي، ښه، ډیر ښه، د قبول وړ، کمزورې، خطرناکې او داسې نور. ما په تیرو 50 کلونو کې دا هر څه په خپل شخصي، حرفوي او مالی ژوند کې تجربه کړي دي. د تاریخ د بریالیو کسانو د ژوند مطالعه کولو دا راز زده کړل چې هغوی هم د ژوند په دې ستونزمن سفر کې له مختلفو او بیلابیلو حالاتو سره مخ شوي دي، خو هغوی له ځینو فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې باور نه کیدونکي لاسته راوړنې لرلي. هغوی ځکه د داسې پایلو شاهدان وو چې له یو ساده مهارت څخه د یوې قوي او باور نه کیدونکي آلې په توګه استفاده کوله. د هغوی د بریالیتوب راز به په همدې ساده مهارت کې وو چې د هغوی خوبونه په حقیقت بدلول. جورج واشنګټن، تامس جیفرسن، بنجامین فرانکلن، تامس اډیسن، کالارا بارټن، جان ډي راکفلر، هاري فورد،
سیم والټن، والټ ډیزني، بیل ګیټس، اپرا وینفري او یوازې د بریالیو کسانو بیلګې او نمونې دي. اصلي خبره دا ده چې کله دې مهارت څخه ګټه واخیستل شي پایلې به یې ډېرې مثبتې وي. خو دا هم باید ووایو چې له دې نه پرته هېڅکله بریالي نه یاست. له بده مرغه چې په زرو کې یو کس له همدې مهارته په پوره ډول استفاده کوي. ښه والی یې دا دی چې هغه په اسانۍ سره ترلاسه کیږي او هر څوک کولی شي له ممکنې لارې ترې ګټه واخلي. دا مهارت مقاومت او همیشه والی دی. ډیری کسان فکر کوي چې د مقاومت پر معنا پوهیږي، خو حقیقت بل څه دی. د سلیمان علیه السلام له نظره مقاومت لس قرانه نایابه الماسو ته ورته یو عادت دی چې د بشر د پیدایښت او غوښتنو خلاف عمل کوي. موږ ټول عادتونه لرو چې هم د عادتونه د انساني شرطونو جز هم ګڼل کیږي. دا عادتونه زموږ ذوقونه، تمایلات او د ضعف او قوت ذاتي نقطې جوړوي. خو مقاومت بیا د هغوی له جملې څخه نه دی. په اصل کې موږ ټول دا غوښتنه لرو چې د کمې هڅې او کوښښ په پایله کې باید لویه او چټکه لاسته راوړنه ولرو. دا زموږ عادت دی چې موږ هر وخت په هغه لاره تګ ته لیوالتیا لرو چې کمې سختۍ ولري، خو د دغې ذاتي لیوالتیا او رغبت ترڅنګ کولی شو له سختو او تکلیفونو ډکه لاره د مقاومت او همیشه والي په وسیله ځان ته اسانه کړو. که د همدې چارې په ترسره کولو وتوانیږو، د ژوند هره ثانیه به مو له باور نه کیدونکو مثبتو پایلو مالامال وي. د سلیمان علیه السلام له نظره د مقاومت مفهوم هغه نه دی چې تاسو یې فکر کوئ. د لغاتو په فرهنګ کې د مقاومت په اړه داسې ویل شوي: د کار په ترسره کولو کې د مرستې، تکلیف او مشقت ترڅنګ هڅه او کوښښ. دلته دوه کلمې مرسته او مشقت راغلي دي. مرسته پر ځای خو مشقت ډیره له مفهومه ډکه او مناسبه کلمه نه ده، ځکه زه تر دې کلمې د هوښیار لفظ ته ډیره ترجیح ورکوم. د مثال په ډول که چیرې ونه په څټک یا تبر پرې کړو، سخت او ستونزمن کار دی، خو مقاومت ورته نشو ویلی. په څټک یا تبر د ونې وهل شوني، خو ښایي له موږ نه ساعتونه او یا ورځې وخت وغواړي. برعکس که چیرې له برقي آرې کار واخلو، په ډیر لږ وخت کې دا کار کولی شو. کار به مو اسانه او په هوښیارتیا سره سرته رسولی وي. د کار په ترسره کولو کې باید له نرم دریځ سره لاندې اړینې ځانګړنې هم ولرو: ژور لید، جدیت، دقت او څارنه. که څه هم دا ټول د مقاومت مهم اړخونه تشکیلوي، خو د سلیمان علیه السلام منظور او مطلب په ښه ډول نشئ لیږدولی. هغه په دې اړه وایي: ماشوم له حرکاتو ښکاري چې آیا کړنې یې پاکې او صحیح دي که نه. د دې متن کلیدي او مهم لفظونه پاک او صحیح دي. سلیمان علیه السلام د پاک کلمه یوازې د اخلاقي په معنا نه، بلکې هغه عمل او کار ته هم کارولې چې بې داغه او سپېڅلی به و. هغه به ډیری وختونه د کلمې په لغوي اړخ خبرې کولې. قانونو د سلیمان علیه السلام د شتمنۍ ډیره برخه جوړوله، ځکه یې په خپلو لیکنو کې د قانونو اړوند اصطلاحات کارول. د مثال په ډول که تاسو د طلا را ایستلو په هڅه کې یاست، څه کوئ؟ خامخا به لوی کاڼي را اخلئ او حرارت به ورکوئ تر څو چې ټول ناخالص توکي ویلي شي. څه شی چې په ځای پاتې شي خالصه طلا ده. د مقاومت هم دغې هڅې ته ورته یو شی دی، او همدارنګه خلک د پانګونې په کار کې ورځې، ساعتونه او دقیقې وخت تیروي. دا ټول باید د هڅې او کوښښ ترڅنګ یوه پاکه او خالصه ګټه هم ولري. د مقاومت یو بل اړخ صداقت دی. مهمه دا نه ده چې څوک دې همیشه او هوښیارانه کار وکړي. مهمه دا ده چې کار باید په صداقت او رښتینولۍ سره ترسره شي. یعنې چټک، پوره او مثمر کار، یا په بله وینا ښه په طول پوره او معیاري کار. او دا کار باید له خلاقیت، همیشه والي او حتی له بشري مرستې هم خالی نه وي، تر څو پایله یې خارق العاده وي. د همدې په مرسته کولی شو خپل ړنګ او لوېدلی ژوند
په ښه او بریالي ژوند نیمه ښه کاري فرصتونه په لویو او ځلانده کاري فرصتونو بدل کړو. دا هر څه ډېر ستونزمن دي ځکه رښتینی مقاومت ډېرو ځانګړنو ته اړتیا لري. په موضوع د لا ښه پوهاوي لپاره یوه ساده مثال ته راګرځو. زه په حربي پوهنتون کې د خپلې افسرۍ په لومړي کال د یوې ډلې قومندان وټاکل شوم. 30 نور قومندانان هم وو، د چا دریم او د چا آخري کال و. په دغه کال کې د همدغو 40 ډلو او د دوی د قومندانانو ترمنځ کلنۍ نظامي مسابقه جوړه شوه. د قومندانانو له ډلې یو تن مخکې له مخکې لا دا فکر کاوه چې ډله یې بریالی کیږي او په دغې مسابقه کې به د دوی کامیابي هومره اسانه وي لکه د اوبو غړپ. هغه په دې ډاډه و چې ډلې یې ټول کال په اونۍ کې 1 ساعت تمرین کړی ځکه د لوبې ګټل ورته سخت نه دي. هغه په دې نو خبر چې زما ډله هره اونۍ په داوطلبانه توګه میدان ته راځي او د 1 ساعت تمرین پر ځای 2 ساعته تمرین کوي. په دې هم نو خبر چې زه په دې 2 ساعتونو کې خپلې ډلې ته سخت او پیچلی نظامي تخنیکونه هم ورزده کوم. ما د مسابقې جوړېدو تر وخته هغوی ټول 2 ځلې وارزول. زه په دې پوه شوم چې هغوی سخت او پیچلی نظامي تخنیکونه زده کړي دي. موږ مقاومت نه بلکې رښتینی مقاومت وکړ. حال دا چې نورو فکر کاوه چې دوی یوازې مقاومت لري، خو پایله یې باور نه راتلونکې وه. په همغه کال زما ډلې له 300 امتیازونو څخه 280 امتیازونه وګټل او لومړی مقام خپل کړ. هغه ډله چې ډېر تمرکز پرې کېده له 300 امتیازونو څخه 168 امتیازونه یوړل او 2م مقام خپل کړ. د اریزونا د افسرۍ په ټول تاریخ کې زه یوازې کس وم چې د افسرۍ په لومړي کال مې په کلنیو نظامي مسابقو کې خپله ډله بریا ته ورسوله. زه د کال غوره افسر شوم. زموږ د بریا راز په دې کې و چې موږ ټولو یوازې مقاومت نه بلکې رښتینی مقاومت کړی و. د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب 2مه برخه. د حقیقي مقاومت اغیزې په فطري او ذاتي توګه انسان پر هغه لار تلو ته لیوالتیا ښیي چې لږ خنډونه ولري. د سلیمان علیه السلام په امثالو کې راغلی دي که تاسو د خپلې ذاتي لیوالتیا خلاف لکه د اوبو په څیر عمل هم ترسره کوئ باید د مقاومت انګیزه در سره وي. خو انګیزه څه شی ده؟ سلیمان علیه السلام ویلی دي چې حقیقي مقاومت له ځان سره ځینې مواهب لري او ترلاسه کول یې دومره ستونزمن نه دي، خو نشتون یې نه جبرانېدونکې پایلې لري. ځینې یې په لاندې ډول دي: برخلیک ټاکونکې کامیابي ترلاسه کول. د هغه کار د حتمي کامیابۍ او ناکامۍ په اړه دې تر اوسه فکر کړی دی چې ته یې غوښتونکی یې. سلیمان علیه السلام په دې هکله ویلي هغه کسان چې حقیقي مقاومت لري د نورو په نسبت ډیری وختونه له کامیابۍ سره مخ کیږي. هغه وایي هوښیار او ځیرک خلک همیشه پراخ او جامع فکر لري. که څه هم زموږ او ستاسو حریف شرکت، شخص، شرایط او یا وخت وي، بیا هم مقاومت د هر چا په وړاندې بریا دربخي. تاسو باید د شرایطو واک او اختیار په لاس کې ولرئ، نه شرایط چې ستاسې د ژوند واګې مو د رئیس او نورو خلکو په لاس کې وي یا تاسو څه ته ترجیح ورکوئ او کوم غوره ګڼئ. سلیمان علیه السلام ویلی دي ځینې خلک آزاد او ځینې نور بیا د غلامۍ په زنځیر تړلی ژوند کوي. هغه څوک چې همیشه مقاومت کوي ژوند یې د هغو نورو په نسبت ډیر مقاومت نه لري، له ستونزو کړاوونو خلاص وي. هغه څوک چې رښتینی مقاومت ولري نه یوازې د خپل ژوند واګې په لاس کې لري بلکې نورو ته هم ګټه رسوي. تاسو باید په هر څه قناعت ولرئ. ډیری وګړي له لوږې سر ټکوي. دا لوږه په امریکا کې د غذایي موادو د لږوالي له کبله نه بلکې د بیلابیلو شیانو د لاسته راوړلو له کبله وي. نن ورځ په امریکایانو کې دا کچه د نړۍ تر هر نسل زیاته لیدل کیږي. هر څوک چې په دې لار کې هر ګام اخلي بسنه نه پرې کوي او د ځان لپاره کافي نه بولي.
ځکه سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي دي د مقاومت ترڅنګ قناعت کوونکی نفس هر څه کولی شي. په دې ځای کې د نفس له کلمې څخه د سلیمان علیه السلام مطلب د انسان داخلي وجود یعنی د هغه احساسات او عواطف دي ترڅو انسان دومره رښتینی او له خوښۍ ډک قناعت ولري چې د اړتیا احساس ونه کړي. د قدرت لرونکو خلکو پام ځان ته اړول. ځینې خلک د نورو د توجه جلبولو لپاره سخته مبارزه کوي، خو هغه خلک چې د کار پر وړاندې مقاومت لري دا کار په اسانۍ سره کولی شي. ځکه سلیمان علیه السلام ویلي دي هغه څوک چې په خپل کار کې مقاومت او مهارت ولري د پادشاهانو په مخ کې درېږي. داسې کسان په خپلو لاسته راوړنو خپل ژوند هومره روښانه او ځلانده کوي لکه د اسمان ستوري ترڅو وکولی شي د خلکو پام ځان ته راواړوي. اړتیاوې مو پوره کیږي. اړتیاوې هغه وخت له منځه ځي څوک چې د کار په وړاندې مقاومت او کامیاب لاسته راوړنه ولري. سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي څوک چې په خپله مځکه کې کښت کوي له ډوډۍ او څوک چې دا کار نه کوي له فقره ماړوي. هغه په دې ځای کې یو بل ټکي ته هم اشاره کړې ده. که چیرې تاسو د هڅې او کوښښ لاره بدله کړئ او د خلکو په غلطو توصیو او سپارښتنو عمل وکړئ تاسو به د هدف ته د رسیدو لاره ورکه کړئ. ځکه ډیری کسان په ظاهره بریالي خو په اصل کې لار ورکې وي. دا هغه کسان دي چې لنډې او چټکې ګټې خوښوي او د پلان مطابق مخ ته نه ځي. که تاسو هره ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږئ تېښته ترې وکړئ، دوامداره بریاوې تجربه کړئ. سلیمان علیه السلام په ټینګار سره ویلي دي د هغه چا شتمني او بریاوې تل د ډېرېدو په حال کې وي څوک چې د زحمت ګاللو ترڅنګ مقاومت ولري. هغه پیسې او شتمني چې له زحمت او تکلیف نه پرته لاسته راځي په اسانۍ سره تلف کیږي او له منځه ځي. سلیمان علیه السلام ویلي دي هغه شتمني او دولت چې د زور او جبر له کبله په لاس راغلي وي تل د ورکېدو او هغه شتمني او دولت چې د زیار او تکلیف په وسیله په لاس راغلي وي تل د ډېرېدو په حال کې وي. باور وکړئ کوم کسان چې د ټکټ او لاټریو له لارې مال او شتمني لاسته راوړي په ډېر لنډ وخت کې دا هر څه له لاسه ورکوي. د مثال په ډول قمار وهونکي، ښه چانسي او نور هغه کسان چې له همدې لارې لوی شتمنۍ پیدا کوي دا هر څه په ډېر لنډ وخت کې له لاسه ورکوي. پایله یې قرض او پور وي. هڅې مو رنګ راوړي. حضرت سلیمان علیه السلام هغو کسانو ته د لا بریاو لاسته راوړنو او هدف ته د رسیدلو زیری ورکوي څوک چې د مقاومت ترڅنګ په کار کې زحمت ګالي. هغه په دې هکله ویلي دي ستاسو هره هڅه او ستونزه ګالل به رنګ راوړي خو تش د خولې خبرې او لاس تر زنې کېناستل مو له فقر او غربت سره مخ کوي. که چیرې تاسو د خپل ژوند په جوړولو او د اولادونو په تربیه کولو کې هر څومره تکلیف او مشقت ووینئ نتیجه به یې هم مثبته وي. هغه وخت به بیا تاسو او ستاسو کورنۍ ډېر د خوښۍ احساس کوي. د دې برعکس تش د خولې خبرې ډېرې اسانه او ارزانه وي خو پایله یې هم منفي وي. له مقاومت سره سره په ځان زحمت او تکلیف تیرول، ژور لید، خلاقیت او مسؤلیت منل هم اړین دي. که کار د مثبته پایله ونه لري ژوند د غوښتنو مطابق مخکې نه ځي نو پوه شئ چې په پوره او کافي توګه مقاومت مو نه دی کړی ځکه په ټول پوره مقاومت د ژوند په ټولو اړخونو کې هیله بښونکې پایلې لري. د مقاومت نه درلودل په ژوند کې له موږ سره دوه انګیزې موجودې وي، یوه د لاسته راوړلو لیوالتیا او بله د بایللو ویره. که چیرته راتلونکي 9 سپارښتنې په تاسو کې دا دوه انګیزې راونه ټوکوي پوه شئ چې مقاومت مو بې ځایه دی. د مقاومت نه درلودل مو چارې نورې هم کمزوري کوي. که د مقاومت ترڅنګ خپل کارونه د پلان او مهالویش له مخې ترسره کړو تللی وخت به مو بې ځایه نه وي او هر څه به په ښه توګه ترسره شوي وي. کوم کسان چې مقاومت نه لري نشي کولی چې خپل کارونه د پلان او مهالویش مطابق په ټاکلي وخت ترسره کړي. دا ډله کسان همیشه نیمګړي او په بیړه کار کوي او تل یې د کارونو پایلې منفي وي.
ما 15 ځلې په ژوند کې خپل ټول شته له لاسه ورکړل او هر ځل به بیرته په چټکۍ سره لاس په کار کېدم، خو په کار کې مې د مقاومت څرکونه نه لیدل. په لومړی او دوهم ځل مې 100,000 تاوان وکړ. په دریم او څلورم او پنځم ځل دا تاوان په بېساري ډول میلیونونو ډالرو ته لوړ شو. بل ځل مې لور زما او د کوم بل کس له مشورې پرته دې ته ورته اقدام وکړ. دې هم خپل هر څه له لاسه ورکړل. که موږ دواړو د تلوار او بیړې پر ځای له فکر و مقاومت نه ګټه اخیستې وای، اوس به مو په صندوق کې میلیونونه ډالره درلودل. د ژوند واک به مو له بل سره وي. هر څوک غواړي چې د ژوند واک په خپل لاس کې ولري. زه دا نه خوښوم چې زما د ژوند واک د له بل سره وي او هغه د زما د ژوند په ټولو چارو کې مداخله وکړي. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي: ځیرک او هوښیار شخص همیشه آزاد او خپلواک، لټ او کاهل سړی تل غلام وي. ستاسو د ورځې لګښت څومره دی او څومره پیسې ترلاسه کوئ؟ کاروبار مو مخ پر ودې، مخ پر ځوړ او که په خپل حال پاتې دی؟ کوم کسان چې د کاروبار څښتنان دي که د زرنګي ترڅنګ مقاومت ونه لري، واک او اختیار د مشتریانو او رقیبانو لاسته لویږي. امیدونه مو له منځه ځي. کوم کسان چې د فکر ترڅنګ مقاومت لري، همیشه خپلو هیلو او ارزوګانو ته رسیږي او تل له خپل کار څخه راضي وي. خو کوم کسان چې دا ځانګړنې نه لري، تل تر تله د حسرت په زنځیرونو کې شپې او ورځې تیروي. سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي: امید او آرزو لرونکي کس، بډای، لټ او بې هیلو خلک تل په لار تلونکي خو هیڅ نشي ترلاسه کوی. څوک چې په ژوند کې هیلې او امیدونه ونه لري، هیڅکله واقعي قناعت ته نشي رسېدلی او ژوند یې د اوبو په سر کرښوي. ذهني ځواک مو له منځه ځي. نن ورځ په ټلویزیون ډیری د هغو کسانو اعلانونه ښکته او پورته کیږي چا چې له کوم تکلیف او مشقت نه پرته ډیرې پیسې لاسته راوړي دي. مثلا هلته ویل کیږي چې تاسو کولی شئ له پیسو پرته د ځمکې او جایداد پیر و پلور وکړئ، او یا له کومې پانګونې نه پرته تاسو کولی شئ په میلیونونو ډالر ترلاسه کړئ. په دې اړه سلیمان علیه السلام داسې وایي: څوک چې د مکر او فریب له لارې ځان هدف ته رسول غواړي او وایي چې له همدې لارې به شتمن شي، یوازې د زړه ړوندوالی خلکو ته ښکاره کوي. هغه وایي هغه څوک به څنګه موړ شي چې کښت یې نه وي کړی. مال او شتمني مو له منځه ځي. کومه دارایي او شتمني چې د زور او جبر په وسیله په لاس راغلی وي، د له منځه تلو او کومه چې د زحمت او تکلیف له کبله په لاس راغلی وي، د ډېرېدو په حال کې وي. سلیمان علیه السلام په دې هکله وایي: په نړۍ کې دوه ډوله خلک شته، ځینې مال او شتمني د زحمت او تکلیف له لارې، او ځینې نور بیا له کوم تکلیف او مشقت نه پرته د مال او پیسو راټولولو ته لاره مومي. خو دوهمه ډله کسان همیشه په تاوان کې وي او هدف ته نه رسیږي. هڅې مو کمرنګې کیږي. ځینې کسان په پوره لیوالتیا او د زړه له تله کار کوي، خو ځینې نور بیا له دې چارې بد وړي او وایي چې دوی یوه ګوله ډوډۍ په هر ډول پیدا کولی شي. په ځای خبره ده، خو کوم کسان چې په کار کې د مقاومت ترڅنګ زحمت ګالي، تل د خپلو هڅو او کوښښونو پایله ویني. او کوم کسان چې یوازې خبرې کوي، د ځان او نور وخت تلف کوي. ځکه سلیمان علیه السلام ویلي دي: تشې خبرې مو له فقر او لوږې سره مخ کوي. څنګه کولی شو د ژوند په ټولو وختونو کې رښتینی مقاومت ولرو؟ سلیمان علیه السلام د دې لپاره 4 طریقې ښیي. که یې په پلي کولو وتوانیږو، ورځنی ژوند به مو له مقاومته برخمن وي. خو ځینې موانع هم شته. هغه مانع یا خنډ چې تقریبا موږ او تاسې هره ورځ ورسره مخ کیږو فطري تنبلي ده. هغه کسان چې ځان تنبل ګڼي ډیر کم لیدل کیږي، خو اصلا موږ او تاسو ټول په خپل ذات کې د تنبلۍ تخم لرو. دا تخم د ژوند ټول اړخونه ټکني کوي او د ژوند خواږه مو له منځه وړي. موږ یوازې د ژوند په ځینو پړاوونو کې تنبلۍ ته پام کوو، لکه کار، هنر او داسې نور.
خو په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې دې ټکي ته هیڅ پام نه کوو. زه داسې کسان پیژنم چې په خپل مسلک کې ډیر بریالي دي خو د ژوند نورې چارې ترې پاتې دي او د دې لپاره هیڅ دلیل نه لري. سلیمان علیه السلام وایي تاسو د تنبلۍ له دغو تخمونو سره څنګه چلند کولی شئ او څنګه د هغوی پر ځای د فکر او مقاومت تخمونه کرلی شئ. د تنبلۍ ریښې او د هغوی پیژندنه. سلیمان علیه السلام ویلي دي تنبلي 4 بعدونه لري: ځان محوري، ځان خوښونه، بېخبري او بېمسؤلیتي. له تنبلۍ سره د مبارزې لپاره باید دا 4 واړه وپیژنو. ځان محوري: هر انسان په خپل آن ښه انسان دی. فطرتاً انسان هر څه له خپله لیدلوري ګوري. موږ همیشه د هوس او لیوالتیا مطابق کارونه ترسره کوو. د نورې ګټې او هوساینې ته هیڅ پاملرنه نه کوو. پر همدې اساس په ډیرو هغو کارونو سترګې پټوو چې خلکو ته یې ګټه رسیږي. سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي دي تاسو باید همیشه یو کار په ځان محوري نه بلکې په عام محوري ډول ترسره کړئ او باید د ټولنې ګټې ته پوره پاملرنه وکړئ. ځان خوښونه: کاهل او لټ په خپل آن تر 7 عاقلانو ځان غوره او بهتر ګڼي. موږ فکر کوو چې تر هر چا ښه پوهیږو ځکه د نورو له مشورې او نظر غوښتلو پرته لاس په کار کیږو. موږ لومړی خپل کار کوو، وروسته د خلکو مشورو ته غوږ نیسو. دا هم وایو چې زه تر نورو په هر څه ډیر پوهیږم ځکه څه شی چې مې زړه غوښت په ښه ډول مې ترسره کړ او ځان تر نورو په هر کار کې مخکې بولو. موږ باید تر تصمیم نیولو او کار کولو مخکې له ځینو کسانو سره مشوره وکړو که څه هم هغوی د عقل او فکر په حساب کم او ځان تر هغوی ډیر ګڼو. څوک چې د کار کولو لپاره رښتینې عقیده ولري مخکې له ځینو پوه او هوښیارو کسانو سالمې مشورې اخلي. بېخبري او بېمسؤلیتي یعنی حماقت: د یو لټ سړي له کښته او د یو کم عقل سړي د انګورو له باغه تېرېدم. مخونه یې اغزو او خزلو پوښلي او ترې راتاو ډبرین دیوال ړنګ شوی و. د تنبلۍ او سستۍ آخري مرحله بېخبري یا بېمسؤلیتي او یا د سلیمان علیه السلام په قول حماقت دی. دا خو یو خصلت ډیر ځله له هغه ځایه راټوکېږي څوک چې له خپلو اوږدمهاله موخو ناخبره او ځان بېمسؤلیته ګڼي. پوهه او د معلوماتو ترلاسه کول هڅې او کوښښ ته اړتیا لري. حال دا چې بېخبري او نه پوهېدل هم د کار کولو مخه نه ډب کوي خو پایلې ډېرې احمقانه او زړه بوږنونکې وي. تر دې ټولو بده لا بېمسؤلیتي ده، یعنې یو څوک پوهېږي چې باید دا کار وکړي خو نه یې کوي او ځان بېمسؤلیته ګڼي. تنبلي زیږوي. کاهل او لټ سړی په ژمي کې د یخنۍ له کبله شودیاره نه کوي. کله چې په ست شي نو ګدایۍ ته مخه کړي بیا نو هیڅ لاس ته نه ورځي. تنبلي د ژوند نورو پړاوونو ته هم سرایت کوي او پراخیږي. څومره چې تنبلي تاسو ته د خوښۍ او آرامتیا احساس درکوي هومره په وجود کې خورېږي. وروسته په عادت بدلیږي. کاهلي او تنبلي مو هدف ته د رسیدو په لار کې خنډ ایجادوي. سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي د کاهلانو تنبلانو لار د اغزن سیم په څیر ده. کله چې ماشوم وم د ګاونډي د انګړ دیوال مو په اغزنو بوټو پوښلی و. زه او ملګري مې همیشه په دې ویره کې و چې د فوټبال یا بیسبال توپ مو هلته گزار نشي. خو همداسې وشول. هماغه وخت موږ مجبور وو چې له دغو اغزنو بوټو ورتیر شو او خپل توپ ترلاسه کړو. چا چې دا کار په غاړه اخیستی و بدن یې توږلی او پوستکی خارښ کاوه. کاهلي او تنبلي هم دغه اغزن دیوال ته ورته حکم لري چې د 100 فردي بریاو مخه یې نیولې ده او له دې لارې تېرېدونکي کسان ډېر کم وي. د سلیمان علیه السلام له نظره د رښتینې مقاومت پړاوونه څنګه خپل ژوند د هغه مقاومت مطابق جوړولی شو چې سلیمان علیه السلام راښودلی دي. رښتینی مقاومت ترلاسه کول او هغه په ورځني عادت بدلول
د ژوند په ټولو وختونو کې مهم رول لري. موږ باید د همدې چارې د کولو لپاره په کلونو، میاشتو او ورځو انتظار ونه کړو. سلیمان علیه السلام موږ ته په دې اړه 4 مرحلې راښودلي. د هغوی په مرسته کولی شو د مقاومت رښتینی رنګ د ژوند په ټولو اړخونو کې وګورو. لومړۍ مرحله: پورته شه او سترګې دې د واقعیتونو پر وړاندې پرانیزه. که د لټۍ پر خواږه خوب ویده نو پورته شه. که داسې ونه کړې نو فقر او بیکاري به د یوه وسلوال کس په څیر په تا حاکمیت ولري. موږ همیشه په دې فکر کې یو چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لا پوره او کافي وخت لرو، او تر اوسه لا ډیر وخت شته. ځکه نو د ضروري کار په کولو پسې دومره غوږ نه ګرو او اړین یې نه بولو. د مثال په ډول په 100 کې 80% امریکایان زیات وزن لري. هغوی هره ثانیه هم دا فکر کوي چې راتلونکي اونۍ، راتلونکي میاشت او یا راتلونکي کال به وزن کموي. هغوی هر ځل وایي چې له دې وروسته به د منظم غذایي رژیم ترڅنګ سپورت هم کوي او د ځان حفاظت ته به ډیره پاملرنه کوي. کال بدلیږي او کلونه تیریږي، خو هیڅوک د یو ښکلي اندام خاوند نه جوړیږي. خوبونه او خیالونه یې هم داسې پاتې کیږي، ځکه چې سترګې د رښتیني ژوند پر لور تړلې وي. همدارنګه ښځې، میړونه، میندې او پلرونه هم همیشه د ښه او خوشحاله ژوند فکر کوي، خو په عملي ډول یې هڅه او کوښښ نه کوي. سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي: پورته شه او تش خبرې کول بس کړه. پورته شه او وګوره چې شاوخوا دې څه تیریږي. سلیمان علیه السلام وایي: سترګې مو د واقعي نړۍ پر وړاندې پرانیزئ او د ځان لپاره فرصتونه او امکانات پیدا کړئ. د ساعت ستن نه ودرېږي، ورځ چې شپه شي بیا نه واپس کیږي. د هرې ورځې په تیریدو یوه ورځ نور هم د ځمکې تل ته نږدې کیږو. اوس نو سترګې خلاصې کړئ او مقاومت ته خپل ژوند کې ځای ورکړئ. کله چې دا کار وکړئ، فرصتونه او امکانات مو 2 برابره کیږي او مسؤلیت ته به د یو ارزښت په سترګه ګورئ. دوهمه مرحله: خیالونه دې مشخص کړه. په دې اړه د حضرت سلیمان علیه السلام په امثالو کې داسې لیکل شوي: کوم قوم چې خوبونه او خیالونه نه لري هلاک کیږي. یا په بله وینا، که د خیال او فکر له پلو لرې شئ نو لوری، انګیزه، خوږوالی، شور، انرژي، خلاقیت او داسې نور هر څه به له لاسه ورکړئ. خو که تاسو د دغې فرضیې خلاف عمل وکړئ، د ژوند هر پړاو به مو له خیالاتو مالامال وي. په تاسو کې به د هدف، خوږوالي، شور، خلاقیت او داسې نورو لپاره نوې انګیزه راټوکېدلې وي. د خیال لرل د مقاومت له اصلي اجزاو څخه ګڼل کیږي او رښتینی مقاومت د لاسته راوړنو په اړه تاسو ته روښانه ذهنیت درکوي. سلیمان علیه السلام هغوی ته چې مقاومت نه لري داسې سپارښتنه کوي: له میږیانو یې زده کړئ او د میږیانو ژوند ته وګورئ. هغوی نه مشر او نه رهبر لري، خو هغوی بیا هم د ځان لپاره د ژمي خوراک په اوړي کې تیاروي. یا په بله وینا، میږی د کوم مشر او رهبر له لارښوونې پرته خپل کار په ټاکلي وخت کوي او تر هر شي خپلې دندې ته ډیر ژمن وي. که تاسو غواړئ کوم کار په ښه ډول ترسره کړئ، باید په اړه یې روښانه ذهنیت ولرئ. دریمه مرحله: په هر کار کې باید مرستیال ولرئ. په هر کار کې له خلکو سره مشوره وکړئ. که نه تدبیرونه مو نیمګړي دي. د نورو له سالمې مشورې او مرستې پرته په هر کار کې ستاسو مقاومت بې ځایه دی او ستاسو د هر څومره ارزښتمن اقدام پایله به نیمګړې وي. موږ ټول که څومره هم ډیر پوهیږو، بیا هم نه پوهیږو او د یو بل مشورو ته اړتیا لرو. په ټولنو کې ځینې خلک په یو څه او ځینې نور بیا په بل څه پوهیږي. نو ځکه د یو بل مشورو ته غوږ نیول اړین دي او دا د مقاومت رښتینی مفهوم دی. سالمې او نیکې مشورې مو هدف ته نږدې کوي او بریا دربخي. د تاریخ په اوږدو کې هیڅوک په دې نه دي توانېدلي چې د نورو له مؤثرو او ارزښتناکو مشورو او مرستو پرته خپلو موخو ته نږدې شي او خپل خوبونه
په حقیقت بدل کړي. که د تاریخ بریالیو کسانو ته فکر وکړو، د مقاومت ترڅنګ یې په مرستو او مشورو هم ډیره اتکا کړې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ د نورو له مشورو او مرستو پرته به ستاسو د کړنو پایله څنګه وي؟ بې ګټې که تاسو د هر اقدام پیل په مشوره وکړئ، د ناکامۍ او ماتې خوړلو احتمالي خطر مو کمیږي. د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب 3مه برخه 4مه مرحله حکمت زده کړه. هغه د ځان لپاره پیشه وګرځوه، ځکه د حکمت زده کړه تر طلا بهتره ده. حکمت د مقاومت له اساسي او حیاتي عناصرو څخه ګڼل کیږي. باید د ژوند ټولې چارې مو په همدې راز استواري وي. سلیمان علیه السلام په دې اړه وایي: حکمت پټې خزانې لوڅوي خو فزیکي جوړښت نه لري. داسې خزانه ده چې په پلټلو پیدا کیږي او پلټونکي باید د پلټلو لپاره تل ته ځان ورسوي. خو دا پلټنه ډیره سخته نه ده. په خزانه پورې هلې ځلې کول تفریحي کار دی او پیدا کول یې لوی حق الزحمه لري. د کتاب په آخري څپرکي کې تاسو وینئ چې د حقیقي حکمت په وسیله لاسته راوړنې تر هغه ډیرې اوچتې وي چې تاسو یې تصور کوئ. په هر کار کې مقاومت له یوه روښانه او دقیق تصوره پرته ناشوني دي. په وروستني څپرکي کې به ووینئ چې ستاسو هر نیک اقدام د ژوند له یوه هیله بخونکي تصور سرچینه اخلي. لنډیز: تاسو د اولاد روزلو، کورنیو او ټولنیزو اړیکو پر وړاندې مقاومت لرئ او کنه؟ که یې لرئ، هغه څه ډول مقاومت دی؟ تاسو به په لاندې نوملړ کې د مقاومت په اړه هر څه په ښکاره ولولئ. دا نوملړ له تاسو سره د مقاومت د وخت او ځای په هکله مرسته کولی شي. د مقاومت نوملړ: تاسو باید د هغه څه په اړه چې تاسو یې غواړئ روښانه او دقیق تصور ولرئ. په ناامیدي او ماتې خوړلو کې خپل خلاقیت ښکاره کړئ. سخت کار وکړئ. د هر کار لپاره باید درست او صحیح پلان ولرئ. عملیه باید په ښه ډول اجرا کړئ. کار باید په موقع او معین وخت کې ترسره شي. کار باید په پوره او مکمل ډول سره سرته ورسیږي. هیله بخونکی کار وکړئ چې هیله بخونکي پایلې وګورئ. باید د معلوم او مشخص هدف لپاره کار وکړئ. باید کار مو داستاني او اغیزناک کیفیت ولري. 3م څپرکی: هغه فعالیت چې غوره بریالیتوب له ځانه سره لري. چیرې چې خوبونه یا خیالونه نه وي، هغه قوم هلاک کیږي. د یوې نوې ټولپوښتنې پر مهال له سمندري ځواکونو سره مخ شوم چې په یو بیړۍ کې اوسېدل. دا نظامي بیړۍ جانسي اسټینس نومېده. د هغې غټوالي ته حیران شوم. اوږدوالی د فوټبال د میدان 3 برابره و. 100,000 ټنه وزن یې درلود. یو داسې ښار و چې په غېږه کې تر 15,000 زیات وګړي ځای کړي وو. محرکه ځواک یې له 2 راکټورونو جوړ شوی و. عجیبه لا دا و چې دې بیړۍ د هر ډول خطر په وړاندې مقاومت درلود او د سون له موادو پرته هم په سمندر کې تم کېدلی شوه. حال دا چې نور معمولي بیړیو ته په زرګونو کسانو په منظم ډول د سون مواد راوړل، خو اسټینس هر 26 کاله وروسته د سون مواد غوښتل او محرکه ځواک یې تر نولو غښتلی و. حضرت سلیمان علیه السلام د شخصي ځواک په اړه دې ته ورته سپارښتنه کړې ده چې د هغه په مرسته کولی شو خپلو خوبونو او امیدونو ته ځان نږدې کړو. په دې څپرکي کې موږ د همدې ځواک په اړه خبرې کوو. دا ځواک کولی شي ستاسو د ژوند هر پړاو بدل کړي او دا بدلون له هغه وخته شروع کیږي چې تاسو د دې ځواک په کارولو پیل وکړئ. د دې ځواک له برکته هغه کس چې د بشر په تاریخ کې تر نورو لومړی د غږ ثبتولو فلم د برق د تولید او آلې اختراع کړي یو صنف ښوونځی لوستی و. هغه ښځه چې په 2 کلنۍ کې د لیدلو او اورېدلو حس له لاسه ورکړ، د 20مې پېړۍ تر ټولو الهام بخونکې لیکواله او غوره خبریاله وه. د شیدو خرڅولو یوه 52 کلن سوداګر وکولی شول
د نړۍ تر ټولو ښه او موفق رستورانت جوړ کړي. دوه هغه زده کوونکي چې زده کړې په نیمایي کې پرې یخې وې په دې وتوانېدل چې د اوسپنې ویلې کولو یو غیر معیاري شرکت د نړۍ په یو معیاري او بډایه شرکت بدل کړي. هغه مناسب چې د خلکو له حسابه یې 10 سلنه حق الزحمه اخیسته. هغه محاسب چې د خلکو له حسابه یې 10 سلنه حق الزحمه اخیسته د نړۍ تر ټولو شتمن کس شو. زه غواړم دغه او راتلونکي نور 12 څپرکي د هغو کسانو ژوند ته ځانګړي کړم چې د هغه ځواک په مټ چې سلیمان علیه السلام یې سپارښتنه کړې خپلو خوبونو او خیالونو ته یې د عمل جامه ور واغوسته. که له دې قوې د ژوند په هر ډګر کې کار واخیستل شي نور هم زیاتیږي. دا قوه په تاسو کې نه یوازې د خوځښت قوه رامنځته کوي بلکې ستاسو لپاره د حرکت لوری هم ټاکي. دا قوه څه شی ده؟ دا قوه خیالات او امیدونه دي، باور نه کیدونکې قوه. له دې ځواک یعنی خیال او امید څخه د سلیمان علیه السلام اخذ او برداشت زموږ د اخذ او برداشت په پرتله بیل او متفاوت دی. موږ چې کله د خیال کلمه واورو هوبهو مو یوه انتزاعي تصویر ذهن ته سرایت کوي او یا مو په ذهن کې یو عرفاني خوب مجسم کیږي او د امید د کلمې په اوریدو سره هماغه وخت په یو ارزو یا غوښتنه کې ځان ښکیل بولو. زموږ جاجونه له دوو کلمو څخه د سلیمان علیه السلام د جاجونو په نسبت سپک او حقیر ښکاري. د سلیمان علیه السلام دا دواړه خیال او امید مجرد او نامحسوس شیان نه ګڼي. د هغه په آن دا دواړه ملموس او مشخص دي. هغه څوک په خارق العاده لاسته راوړنو مبتلا بولي، څوک چې په خپل ژوند کې د دغو دوو کلمو په حیاتي ارزښت پوهیږي. ډیری وګړي د خیال کلمه له خپل ژوند سره دومره نږدې ګڼي لکه یو انځورګر چې د خپل انځور هر څه په واقعي بڼه ګوري. خو د حضرت سلیمان علیه السلام له نظره خیال انتزاعي تصویر نه دی بلکې موږ کولی شو هغه مجسم کړو، یعنی د مقصد او هدف نهایي پایلې او د هغوی په اړه روښانه او څرګند تصور د خیال مجسم کول دي. ما د ځینو کارونو لپاره څرګند او دقیق تصور نه درلود او په اړه یې ډیر نه پوهېدم. دغو کارونو نه یوازې زما وخت ضایع کړ بلکې پایلې به یې هم نیمګړې وې. د دې برعکس په 10مه دنده کې مې د یوې پروژې لپاره یو روښانه تصور او خیال ته په خپل ذهن کې ځای ورکړ. د هدف لپاره مې یوه دقیقه نقشه ترسیم کړه او ټول هغه پړاوونه چې یو هدف ته د رسېدو لپاره اړین وو له خپل خیال سره یو ځای کړل. نتیجه یې څه وه او څه وشول؟ د 6 میاشتو په تېرېدو سره زما هفتهوار عاید له $1000 څخه میلیون ته لوړ شو. خو زما ژوند د هغو کسانو په څیر نه دی چې له پیله یې خپل ژوند د یو روښانه خیال په مټ بدل کړ. ټامس اډیسن یو صنف ښوونځی لوستی، خو مور یې هغه ته په کور کې درس ورکاوه او له درسي کتابونو یې یو هم د سلیمان علیه السلام د امثالو کتابو. اډیسن له پیله د هر څه په اړه شفاف او روښانه تصور درلود او د هر څه لپاره یې دقیق پلانونه طرح کول. هغه په لومړي سر کې ځینې اختراعات د خپل خیال په مټ ترسره کړل. د مقاومت او خلاقیت ترڅنګ دی بهیر تر هغه وخت دوام ورکړ. د تاریخ په بریالي مخترع بدل شو. همدا خیال و چې جان ډي د نړۍ په شتمن کس بدل کړ. د همدې خیال په مرسته هیلن کیلر خپل ړنده او کڼه لور په نړۍ کې د خپل وخت تر ټولو غوره لیکواله او خبریاله جوړه کړه. همدا ځواک و چې ری کراک او کالیفورنیا خپل وړوکی رستورانت په یو زنځیري رستورانت بدل کړ چې اوس په ټوله نړۍ کې د 25,000 څانګې لري. د هر څه له یو روښانه او دقیق خیاله سرچینه اخیستې. دغه وګړو په بار دا ویلي چې د هر اقدام په پیل کې به لومړی خپلې غوښتنې له خیال سره یو ځای کولې او هغوی ته به یې مادهوار شکل ورکاوه. خیال یو روښانه دقیق او مشخص هدف دی. د ژوند
او مرګ مسأله خیالات ستاسو پر شخصي او حرفوي ژوند کې څومره اهمیت لري؟ سلیمان علیه السلام د اهمیت په هکله ویلي دي: له خیاله پرته د انسان نیم او نیمزال وجود نور هم له منځه ځي. د ژوند خواږه خپل ځای د ورځې تېرېدو ته پرېږدي. له خوښۍ او خوشحالۍ نور هم لرې کیږي او ژوند یې د ناهیلۍ او ناامیدۍ لور ته روان وي. دا هغه ژوند دی چې هیڅ غوښتونکي نه لري. موږ ټول د یوه ښه هوسا او آرام ژوند غوښتونکي یو، هغه که هر ځای وي، په کور، کارځای او داسې نور. سلیمان علیه السلام په دې هکله ویلي دي: کوم قوم چې خیالات ونه لري هلاک کیږي. دا مثال د ژوند په ټولو وختونو او ډګرونو کې صدق کوي. ټول وګړي هر کار د هغه خیال او امید په تمه شروع کوي چې دوی یې غوښتونکي وي. هر کله چې څوک راته د خپل کورني یا کاري ژوند په اړه شکایت وکړي، زه ترې پوښتم: تر اوسه دې په دې اړه فکر کړی چې کورنۍ یا کاري ژوند دې باید په کوم ډول مخته ولاړ شي؟ هغه وخت بیا دوی خپل اصلي ستونزه پیژني او دا هغه ډله کسان وي چې په سر کې یې د خیال هیڅ څرکونه نه لیدل کیږي. زه دومره وایم چې یو روښانه او دقیق خیال کولی شي زموږ زاړه او بې سیکه وجود ته نوې ساه راوړي. څنګه خیال رامنځته کولی شو؟ په 1809 زیږدیز کال د اوهایو په ډیټن کې د یوې کافي خونې څښتن چې نوم یې جیمز ریټیو د پیسو الکترونیکي صندوق جوړ کړ تر څو د خپلو کارکوونکو د غلا او غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. ریټي د دې چارې د پرمختګ او د صندوق د خرڅلاو لپاره له نورو سوداګرو سره په ګډه سوداګریز شرکت رامنځته کړ، خو له بده مرغه هغوی د سلګونو صندوقونو په خرڅولو بریالي شول. د جان پیټریسن په نوم د ډیټن یو بل سوداګر پر $6,500 هغوی ته د شرکت د اخیستلو وړاندیز وکړ او هغوی په ډېرې لیوالتیا سره دا خبره ومنله. ریټي او د ریټي په څېر د ډیټن ټولو وګړو په پیټریسن د بیړه او ساده کس ګمان کاوه او د هغه په دې کار یې هیڅ باور نه کېده. هغوی ویل: څنګه یو هوښیار کس د داسې شرکت اخیستلو ته زړه ښه کړي چې تولیدات یې د 5 کلونو په تېرېدو لا هم په بازار کې تر ټولو په ټیټه بیه پیرل کیږي. خو پیټریسن داسې یو څه درلودل چې ریټي او د هغه ګډونوال ترې بې برخې وو. یو مجسم خیال پیټریسن تر مړینې مخکې 22 میلیونه صندوقونه پلورلي وو او شرکت یې په پیر او پلور کې د نړۍ بانفوذه شرکتونو څخه ګڼل کېده. هغه خپل شرکت د NCR په نوم ونوماوه. په 1904 زیږدیز کال پورې په هرو 6 اجرایي مدیرانو کې په یو خپله کاري دوره په همدې شرکت کې بشپړه کړې وه چې د هغوی له جملې یو هم د IBM مؤسس ټامس واټسن دی. څنګه کولی شئ خیال د خپل ژوند په سرلیکونو کې ځای کړئ؟ غواړئ په خپل کسب او مسلک کې تر ډیره ولاړ شئ؟ تاسو خپله لنډمهاله او اوږدمهاله پانګونه د کومو موخو لپاره کاروئ؟ له ښځې او اولادونو سره مو کورنۍ اړیکې په کوم ډول مخکې ځي؟ که چیرې تاسو د ژوند په دغو پړاوونو کې خپل خوبونه د کاغذ پر مخ ونه لیکئ، زه په ډاګه وایم چې تاسو به هیڅ وخت خپل هدف ته ونه رسیږئ. مخکې مو د خیال په اړه خبرې وکړې. غواړم د دې څپرکي د لنډیز په برخه کې د خیالي بهیر په اړه هر څه په واضح ډول وړاندې کړم. تاسو د همدې لارښود په مرسته کولی شئ د خپلو امیدونو لپاره یو روښانه او دقیق خیال په خپل ذهن کې ترسیم کړئ. هله به نو تاسو د ډله ایزو اهدافو او ځانګړنو دندو واک په خپل لاس کې ولرئ. لکه څنګه چې د خیال بهیر په خپل ذات کې هیله بخښونکی دی، لاسته راوړنې هم قناعت کوونکې وي. دا بهیر د امید په نوم له یوه داخلي ځواک نه سرچینه اخلي، خو له امید څخه د سلیمان علیه السلام جاج زموږ د جاج په نسبت متفاوت دی. غواړم په راتلونکي څپرکي کې د امید له حقیقي معنا پرده پورته کړم. د خیال بهیر نه یوازې ستاسو بلکې د هغو وګړو لپاره چې ستاسو په شاوخوا کې ژوند کوي، لکه ستاسو د دفتر په کارکوونکو، ستاسو په ښځه او اولادونو باندې هم مثبت او ګټور اغیز کوي.
که تاسو په واقعي توګه له هغوی سره په دې سفر کې همکار یاست، تاسو به نه یوازې خپل هدف ته رسیدلی یاست بلکې رښتینی قناعت به مو هم ترلاسه کړی وي. کله چې مې مشره لور کارویل 11 کلنه وه، ما یې کا لندن له هغې وپوښتل غواړي چې په راتلونکي کې څه کاره شي. هغې ځواب ورکړ لومړنۍ ښځه چې د بیسبال په لوبه کې به د فلیس په ټیم کې لوبیږي. مایک وخندل او ما ته یې وویل هغې ته ووایه چې ته څنګه دا کار کولی شي. کارول وویل بابا مې راته ویلي کله چې څوک هره ارزو او غوښتنه ولري باید هغه په څو مشخصو اهدافو بدله کړي. زه هم دا امید لرم چې د سافت بال مون سیالیو تر ټولو غوره توپ نیونکی شم. بابا مې راته ویلي دي چې هغه وخت باید هدفونه په مختلفو مرحلو بدل کړي، نو زه باید هره ورځ د توپ نیولو تمرین وکړم. هغه دا هم راته ویلي چې وروسته دې مرحلې په دندو بدلې کړه. نو اوس هغه هره ورځ شپږ بجې له ما سره په کور کې د توپ نیولو تمرین کوي او د شنبې په ورځ زه له هغې سره د تمرین سالون ته ځم. سمه ده چې کارول د فلیس د ټیم غړې نه شوه، خو په دې لاره کې فوق العاده پرمختګ وکړ. روزونکي یې ترې وپوښتل څنګه دې دومره پرمختګ کړی؟ هغې خپله کیسه ورته وکړه او د ټیم لوبغاړو ته وویل چې له دې وروسته د کارول لار تعقیب کړي. هغوی همداسې وکړل. بالاخره ټیم یې د لیګ په سیالیو کې د بریالیو ټیمونو په سر کې ځای ونیو او د همدې سیالیو تر ټولو غوره ټیم وبلل شو. هغه نجونې، هغه روزونکي. لنډیز: د خیال بهیر هغه بهیر چې هدف ته مو رسوي، هغه بهیر چې د لاسته راوړنو سطح مو لوړوي، هغه بهیر چې د ژوند په هر ډګر کې در سره مرسته کوي، یو داسې بهیر چې ذهني ځواک مو قوي کوي او د لاسته راوړنو لیدلوری مو نور هم نږدې کوي. دا بهیر د ژوند په هر ډګر کې په کار راځي. دا بهیر 5 مرحلې لري. لومړی باید د ژوند هغه پړاوونه او موخې چې تاسو یې ترسره کول مهم ګڼئ د فهرست په شکل نوٹ کړئ. دا موخې د اشخاصو پر اساس توپیر کوي. کله چې تاسو مهمې موخې او اهداف مشخص کړئ، لومړی تر هر څه د مخه هغه د کاغذ پر مخ ولیکئ. وروسته دغو هیلو او ارزوګانو نوملړ جوړ کړئ چې تاسو یې د دغو موخو د ترسره کولو لپاره په خپل ذهن کې لرئ. بیا دا هر څه په ښه ډول ترتیب او مهمو غوښتنو ته په صفحه کې لومړی ځای ورکړئ. کله چې دا کار ترسره کړئ، د خیال بهیر مو مکمل شو. لومړی تاسو باید د هرې موخې په اړه لنډ یعنی یوه یا دوه لیکي مهم، روښانه او دقیق معلومات ولیکئ، خو دا معلومات باید له یوې صفحې زیات نه وي. کوښښ وکړئ تر څو د هغې په اړه یو ذهني تصویر هم ولرئ. دوهم، د خپلو خوبونو او اهدافو لپاره یوه طرحه جوړه کړئ. وروسته دا طرحه په صفحه کې د عنوان په شکل ولیکئ. وروسته د دې ټولو لپاره یو فهرست جوړ کړئ. دا مرحله ستاسې خوبونه په معلومو اهدافو بدلوي. دریم، د هر هدف لپاره یوه صفحه بیله او ځانګړې کړئ او هدف مو په مرحله بدل کړئ. تاسو باید په هر صفحه کې د اهدافو یو فهرست ولرئ او هغه مرحلې پکې ځای پر ځای کړئ چې ډېرې اړینې وي. څلورم، وروسته په فهرستونو کې هغه پیچلې مرحلې چې دوهم ځل نظم ته اړتیا لري د دندو په شکل ترتیب کړئ او هغه څه ترې بیل کړئ چې ډېر اړین وي. پنځم، کله چې آخري مرحله پای ته ورسیږي، هدف ته د رسیدو تاریخ مشخص کړئ. اوس تاسې له هر اړخه د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تیار یاست او تاسو باید ټولې مرحلې په منظمه توګه ترسره کړئ تر څو هدف ته نږدې شئ. ښایي په دې بهیر کې تاسو د نه پوهېدو له کبله له یو لړ ستونزو سره مخ شئ. مه اندېښمن کیږئ. په شپږم څپرکي کې په دې اړه په تفصیل سره بحث کوو. آیا د دې ټولو شیانو لیکل اړین دي؟ دا لومړی پوښتنه ده چې د دې بهیر په اړه د مخاطب ذهن ته راځي او ځواب یې مثبت دی. ځکه که تاسو غواړئ خپل خوبونه په حقیقت بدل کړئ، تاسو باید د دې هر څه لپاره د وخت پر اساس ډلبندي شوې، روښانه او دقیقه نقشه ولرئ. که همداسې وکړئ، هر څه به مو په اختیار کې وي. بېغمه اوسه
هر ورځ د دې ټولو لیکل تر 5 دقیقو زیات وخت نه نیسي، نو اړینه نه ده چې دا هر څه په یو وار ترسره کړئ. دا یو مادام العمر پلان دی. حالا به بیا تاسو د دې بهیر خپل اونیز، میاشتني او کلني خوبونه په عملي ډول ووینئ. څلورم څپرکی د قدرت راز. د امیدونو زوال مو د زړه په ناروغۍ اخته کوي، خو ترلاسه کول یې نوی ژوند دربخي. نه فنا کیدونکي بشري قوه 100 کاله کېږي انجینران او د نړۍ پوهان په دې لټه کې دي چې د انرژۍ یوه نه پنا کیدونکي منبع جوړه کړي، داسې منبع چې تر خپل مصرف ډیره انرژي تولید کړي. په اصل کې دا هڅه د فزیک د ټولو پیژندل شویو قوانینو نقض ده. موږ هم دې ته ورته یوه نه پنا کیدونکي داخلي او عاطفي منبع لرو چې موږ خپلو خوبونو او خیالونو ته رسوي. د دې سرچینې نوم امید دی. اوس مهال دا کلمه د ارزو د کلمې مترادفه استعمالیږي، خو د سلیمان علیه السلام په اند دا کلمه ملموسه او د ارزو تر کلمې ډیره قوي ده. په لاندې ډول یې تعریفوو. امید یعنی هغه مهال او باور چې په هدف، غوښتنه او زیری باندې استوار وي، او یا هغه باور چې د خیال له حقیقته په لاس راځي. امید دی. که چیرې تاسې ښکاره او څرګند خیالونه او غوښتنې ونه لرئ، تاسې د حقیقي امید پولو ته نشئ رسېدلی، ځکه د خیال بهیر دلته کلیدي رول لري. دا بهیر د هغې عاطفي لاسته راوړنې اساس تشکیلوي چې نوم یې امید دی. ستاسو د ژوند هغه مرحله چې تاسو پکې خپل هدف ترلاسه کوئ. تر شا ځینې امیدونه پرېږدي چې دا امیدونه له تاسو سره د نورو اهدافو په ترلاسه کولو کې ډیره مرسته او همکاري کوي. یا په بله وینا، رښتینی امید هغه قوه ده چې تاسې د خیال په طرف دوامداره حرکت ته هڅوي. ځکه نو د دې بهیر هره مرحله تاسې ته د هدف په لور سوق کوي. د چا په خبره امید یوه نه پناه کېدونکې بشري قوه ده. د دې قوې په مرسته کولی شو خپل ټول اهداف او مقاصد واضح او څرګند ووینو. د امید زوال زهرجن وي. که چیرې هدف ته د رسېدو په لار وهلو کې بریالي نشو، او هغه مرحلې او پړاوونه چې هدف ته مو رسوي په ښه توګه سرته ونه رسو، امیدونه مو غلي کیږي، یا د سلیمان علیه السلام په خبره شاته پاتې کیږو. امیدونه هغه وخت له لاسه ځي چې له زوال او شاته والي سره مخ شي. حضرت سلیمان علیه السلام په دې اړه ویلي، د امیدونو زوال مو د زړه په ناروغۍ اخته کوي او ترلاسه کول یې نوی ژوند دربخي. کله چې امید غلوي، عاطفي ځواک او انګیزه له منځه ځي، د خلاقیت او تولید ځواک کمیږي. دا ډول وګړي له ټولنې نه ځان بیل او ګوښه حسابوي. ژر یا وروسته خپل خوبونه او خیالونه پرېږدي. کله چې خوبونه او خیالونه پرېږدي، همغه وخت بیا د ژوند پیټی پر اوږو ګرځوي او لار ورکوي. موږ کولی شو په صریحو او یا ضمني وعدو د امید تخم د نورو په زړونو کې وکرو. دا وعدې د هغو په ذهن کې خیال رامنځته کوي. د دې خیال په مرسته هغوی کولی شي خپلو موخو ته نږدې شي. که هم داسې ونه کړي، امیدونه یې له منځه ځي. د عاطفي او انګیزې ځواک یې کمزوری کیږي. پر موږ د هغوی باور نور هم کمیږي او ترمنځ مو هر ډول اړیکې ختمیږي. د نړۍ تر ټولو شتمن سړی د غږیز کتاب 4مه برخه په کاري چاپیریال کې د امید زوال. که چیرې مدیران د خپلو کارکوونکو امید او اسره هیڅ وګڼي، خلاقیت، انګیزه، عاطفه، د مدیر او کارکوونکو ترمنځ اعتماد او باور په تدریجي ډول کمیږي او بالاخره له منځه ځي. هنري فورډ غوښتل یو داسې موټر جوړ کړي چې هر څوک د اخیستلو توان ولري. کله چې هغه د کارځای مشر انجینر او مدیره هیئت ته دا طرحه وړاندې کړه، هغوی ورته وویل اوس ته باید له دې طرحې او خیال څخه تیر شي. هغوی ورته وویل زموږ کمپنۍ اوس یوازې د بډایه او شتمنو خلکو لپاره موټرې جوړوي. هغوی د هنري ټول امیدونه هیڅ وبلل. 2 کاله وروسته هغه په دې کارځای کې په دې هم ونه توانید
چې د موټر جوړولو په یو وړوکي ماشین بازار ته عرضه کړي. فورډ له دې ځایه ولاړ. یو کال وروسته د همدې کارخونې مدیره هیئت د فورډ هیلو او ارزوګانو ته په کتو هغه ته دا اجازه ورکړه او ورته یې وویل څه چې د زړه غواړي همغسې وکړه او خپلو هیلو ته د عمل جامه ور واغونده. فورډ په رښتیا هم د خپل مدیر، کارځای، کارکوونکو، اخیستونکو، د امریکا د ملت او ټول نړۍ لپاره د ژوند د بقا ونه وه. تر 1928 زیږدیز کال پورې چې بهر موټر بازار ته وړاندې کېده، یو به پکې د فورډ په لاس جوړ شوی و. په لومړۍ دنده کې مې رئیس راته وویل که د هغو سپارښتنو مطابق عمل وکړې چې زه یې درته وایم، ته کولی شې په لنډ وخت کې ډېر محصولات وپلورې. ته باید د دې چارې د ترسره کولو لپاره له ټلیفوني مکالمې استفاده وکړې. همداسې مې وکړل. ما سخت کار کاوه تر څو د هغه څه په اړه ډېر څه زده کړم چې د یې سپارښتنه راته کړې وه. ما به د خپلو محصولاتو د پلورلو لپاره یو خروار ټلیفونونه کول، خو فروشات مو کم او میاشتنۍ ګټه مو $500 وه. وروسته له 6 میاشتو دا ګټه هم په کمېدو شوه. زموږ غوښتنې نورې هم لوړې دي، خو امیدونه مو بیا د اوبو د سر کرښې وې. وروسته له 7 میاشتو مې دا دنده پرېښوده. په 3مه دنده کې مې رئیس راته وویل ته باید د ټولو خرڅ شویو شیانو ورځنی حساب او کتاب وکړې. هغه غوښتل زه باید د شرکت له ټولو اړخونو خبر یم. ما له هغو کارونو سره ډیره مینه لرله چې خلاقیت به پکې موجود و. میاشت لا نه وه تېره، خو ما په ټول حساب او کتاب پوره حاکمیت ترلاسه کړ. یو وخت مې له رئیس څخه وپوښتل کولی شم له خلاقو کسانو سره نږدې اړیکې ولرم او یو څه ترې زده کړم. په حقارت یې راته وکتل. د دې کتلو زما د زړه ټول امیدونه په سین لاهو کړل. زړه مې مات شو. هره ورځ به کار ته تلم او هر څه به مې د مخکینۍ سپارښتنې مطابق ترسره کول. یعنې د ته مې د ورځني حساب او کتاب په اړه بشپړ معلومات ورکول. خو زه د خلاقیت په رڼا او ځلا پسې لالهانده وم او د شرکت نور مدیران هم له ما سره په دې اړه همغږي وو. رئیس مې خبر شو. زه یې له شرکته وشړلم او د شرکت نور کارکوونکو ته یې هم اخطار ورکړ. زما له استعداد او خلاقیته هغه هیڅ ګټه وانخیسته. ما د شرکت تر پرېښودو 3 کاله وروسته د هغه شرکت لپاره یو تبلیغاتي تلویزیوني اعلان جوړ کړ چې د تاریخ تر ټولو ګټور تبلیغاتي اعلان و. کله چې زه د همدې شرکت کارکوونکی وم، زما کلنی معاش $1200 و. خو وروسته ما د شرکت تر پرېښودو 3 کاله وروسته د هغه شرکت لپاره یو تبلیغاتي تلویزیوني اعلان جوړ کړ چې د تاریخ تر ټولو ګټور تبلیغاتي اعلان و. کله چې زه د همدې شرکت کارکوونکی وم، زما کلنی معاش $12,000 و. خو وروسته همدغه شرکت ما او زما ملګري ته د همدې اعلان له کبله د کال $2 میلیونه راکړل. که چیرې زه هغه زما په امیدونو باندې لوبې نه وای کړې، د هغه لپاره به زما د خلاقیت لګښت ډیر کم و. عجیبه وه چې د همدې اعلان په خاطر د همدې شرکت مدیره هیئت هیڅ اعتبار ترلاسه نه کړ. هر څه زما او زما د ملګري په برخه شول. اوس هم دومره ویلی شم که چیرې تاسو له خپلو کارکوونکو د وفادارۍ، خلاقیت او ګټې تمه لرئ، نو په اسرو یې لوبې مه کوئ. په کورني ژوند کې د امید زوال. ډیری وختونه میړونه د ژوند په مختلفو وختونو کې د خپلو ښځو پر هیلو او اسرو لوبې کوي او ښځې بیا په لاشعوري ډول د دې بدله ورکوي. د کورني ژوند او اړیکو ماهر او متخصص ډاکټر ګری اسملی په خبره په کورني ژوند کې ښځه 4 مهمې اړتیاوې او غوښتنې لري. لومړی، عاطفي او جسمانی امنیت. دوهم، منظم او له معنا ډک روابط. دریم، غیر شهواني بدني تماس. څلورم، عاشقانه احساسات. هره شپه چې میړه کور ته راځي،
ښځه یې د ښو او خوږو خبرو په تمه وي. ښځه دا خوښوي چې میړه یې باید تر هر چا له دې سره ډیره مینه ولري. غواړي له ډار او ویرې پرته خپل احساسات او عواطف د میړه پر وړاندې څرګند کړي. زړی غواړي خپل میړه په غېږ کې ونیسي او له جنسي اړتیا پرته له هغه سره هر ډول نازونه وکړي. دا هم خوښوي چې میړه باید د تیرې ورځې کیسه ورته وکړي او دا یې خبرې په خوند واوري. هغه غواړي د میړه له ټولو هیلو او امیدونو ځان خبر کړي او دا هم خوښوي چې د دې او میړه ترمنځ اړیکه باید په عشق، محبت، مینه او خلوص استواره وي، نه په کار او اړتیا. بالاخره ښځه غواړي د کورني ژوند په اړه هر ډول فکري او ذهني ډاډ ولري. خو میړونه د هغوی امیدونه څنګه زوال کوي؟ هغوی چې ماښام کور ته راشي د خبرو کولو حوصله نه لري او په جدیت خبرې کوي. ډیر ځله میړونه د خپلو ښځو احساساتو او عواطفو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. حتی د والنټاین په ورځ هم نه چې له ښځو سره د عاشقانه اړیکو ځانګړې ورځ بلل کیږي، ځکه نو د هغوی هیلې او اسرې له منځه ځي. تر ټولو مهمه لا دا چې میړونه د ښځو هغو غوښتنو ته هیڅ مثبت ځواب نه وایي چې دوی یې تمه لري. مثلا هره ښځه غواړي چې میړه یې باید د کور په کارونو او د اولاد په روزنه کې له دې سره مرسته وکړي. خو په داسې مواردو کې میړونه د هغوی ټولې هیلې او امیدونه په سین لاهو کوي. ښځې څنګه د دې بدله کوي؟ ولې ځینې ناران نا امیده کیږي؟ د ډاکټر ګری اسملی په خبره د یو کس مهمې غوښتنې او اړتیاوې دا دي: لومړی، هر کس باید په خپل کور کې د احترام او تحسین احساس ولري. دوهم، باید د خپلې ښځې له عشق، مینې او محبت څخه برخمن وي. دریم، باید په منظم ډول له کورنۍ نږدېوالي خوند واخلي. میړه دا غوښتنه لري چې له ښځې سره د جنسي اړیکې باید د مینې او رغبت له مخې وي، نه د تکلیف او ستونزې د له منځه وړلو پر اساس. خو په لویه کچه که چیرې میړونه د ښځو هیلې او امیدونه پوره نه کړي، د هغوی غوښتنې هم بې ځوابه پاتې کیږي. دا توپیرونه په کورني ژوند او د کورني ژوند په اړیکو کې سوړوالی رامنځته کوي او په ګډ او شریک ژوند کې د میړه او ښځې باور او قناعت نور هم له منځه وړي. هغوی باید د یو ښه او قناعت کوونکي ژوند د رامنځته کولو لپاره د یو بل هیلو او اسرو ته ډیره پاملرنه وکړي او غوښتنو ته یې مثبت ځواب ووایي. دا د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. د حل لار د حضرت سلیمان علیه السلام په اند د امیدونو زوال د زړه د ناروغۍ سبب کیږي، خو ترلاسه کول یې انسان ته نوی ژوند وربخي. کله چې د 10مې دندې لپاره وغوښتل شوم، په هغه معاش راضي وم چې مخکې مې د کار په بدله کې ترلاسه کاوه، خو رئیس مې تر دې لوړې خبرې کولې. هغه په مال کې د یو څه سلنې ترڅنګ ټاکلی معاش هم راکاوه. له 9 دندو وروسته دا لومړۍ دنده وه چې زه د ټاکلي معاش ترخوا د شرکت په محصولاتو کې شریک هم وم. څه پیښ شول؟ زما تر راتګ مخکې د شرکت کلنۍ ګټه $100,000 وه او له ټولو فروشاتو سره دا ګټه په کال کې $1,000,000 ته نه رسېده. هغه سوداګریز تبلیغات اعلان چې ما د همدې شرکت لپاره تر خپل راتګ 3 میاشتې وروسته جوړ کړ، د شرکت د محصولاتو خرڅلاو $20,000,000 او کلنۍ خالصه ګټه $3,000,000 ته لوړه کړه. د شرکت مشر دا چاره د شرکت له نورو کارکوونکو سره هم شریکه کړه او هغوی په شرکت کې سهم اخیستلو ته راوبلل. ما د دغه شرکت لپاره په $1,000,000 محصولات خرڅ کړل او ما پکې $150,000,000 ګټه ترلاسه کړه. رئیس او د هغه زامن میلیونران شول. که هغوی زه د خپل کار شریک نه وای بللی، داسې هیڅ نه کېدل. هغه زما له ناویلو امیدونو د ژوند د میوه لرونکي ونې په توګه استفاده وکړه. که چیرې د خلکو له ناامیده کولو لاس واخلو، د ژوند په هر ډګر کې ورسره مرسته او همکاري وکړو، هیلې او غوښتنې بې ځایه ونه ګڼو، کولی شو له هغوی څخه په کور، کارځای، کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې تر نور ښه ګټه واخلو.
که داسې وکړو د ژوند په هر ډګر کې پر موږ د خلکو اخلاقي او کاري باور نور هم زیاتیږي او له ژونده خوند اخلي. هماغه وخت به بیا په هر کار کې د خلاقیت او نوښت شاهدان یو. د امید د شغلو تیزوالی، که د امید د زوال له کبله زړه ماته یې پورته شه او په خپل ټول توان له دې حالته ځان خلاص کړه. په یاد ولره چې دوه لارې ستاسو امیدونه له زوال سره مخ کوي. لومړی کله چې خلک له تاسو سره کړې وعدې پوره نه کړي. دوهم کله چې تاسې د خپلو هیلو او اسرو د پوره کولو لپاره په ذهن کې روښانه او دقیق خیال ونه لرئ. یو روښانه او دقیق خیال ستاسې هیلې او ارزوګانې زیاتوي او ژوند مو قناعت بخښونکی جوړوي. که تاسو د دې ټولو شیانو د ترلاسه کولو تکل لرئ، د خیال هغه بهیر تعقیب کړئ چې مخکې ورته اشاره وشوه. تاسو به پر ډېر لنډ وخت کې خپلو هیلو ته نږدې شئ او هر ځل چې تاسې خپلو هیلو، غوښتنو، ارزوګانو او اهدافو ته نږدې کیږئ، قناعت مو زیاتیږي. لنډیز: له هغو امیدونو نوملړ جوړ کړئ چې د نورو له کبله زوال شوي وي. له هغو امیدونو نوملړ جوړ کړئ چې د روښانه او دقیق پلان د نشتون له کبله ستاسو په ذهن کې راګرځي. دریم: د ښځې اولادونو او نورو کسانو لخوا امیدونو نوملړ جوړ کړئ چې ستاسو له کبله له زوال سره مخ شوي وي. څلورم: د هغو امیدونو نوملړ برابر کړئ چې تاسو یې د ترسره کولو تکل لرئ. پنځم: له میرمنې مو پوښتنه وکړئ چې په ژوند کې دې تر ټولو لویه ارزو څه ده. د هیلو په پوره کولو کې ورسره مرسته وکړئ ترڅو خوبونه یې په حقیقت بدل شي. شپږم: له خپلو اولادونو د هغوی د مهمو امیدونو په اړه پوښتنه وکړئ او د امیدونو په ترسره کولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړئ. پنځم څپرکی: هغه کیلي چې ټول تړلي ورونه خلاصوي. د پوه او هوښیار سړي زړه د هغه ژبه په ښو خبرو څرخوي. تیر کال مې ښځې یو موټر واخیست. دې موټر بېلې ځانګړنې درلودې چې ما هېڅکله نه وې لیدلې. دې موټر تر اوبو هم تیز کار کاوه. هغه یو الکترونیکي سویچ یا ریموټ درلود. د همدې سویچ په مرسته هم هغه چلانېده او هم یې ټولې دروازې کنټرولېدې. حتی دې ته لا اړتیا نه وه چې شنندې دا ریموټ له جیب نه راوباسي. کله چې به هغه د موټر په طرف روانه شوه، دروازې به په خپله ورته خلاصېدې. کله چې به په موټر کې کېناسته، دروازې به په خپله بندېدې. علت یې دا و چې دې سویچ یوه اخیستونکې او بله لیږدونکې قوه درلوده او هر څه د همدې قوو په مرسته سمبالېدل. خو دا سویچ تر هغه ډېر کم و چې سلیمان علیه السلام یې موږ ته سپارښتنه کړې وه. موږ کولی شو د همدې کلۍ په مرسته د ټولو احتمالي کارکوونکو او اخیستونکو د ذهن ور پرانیزو. دا کلي کولی شي ستاسو پر مخ د پانګونې ور پرانیزي او همدارنګه کولی شي ستاسو د ښځې او اولادونو زړه او ذهن ستاسو د سپارښتنو لپاره خلاص کړي. هغه کلي چې سلیمان علیه السلام یې په اړه یادونه کړې ده اغیزمنې اړیکې دي. اغیز نه خندونکي اړیکې: په کور او کار ځای کې ځینې اړیکې او باورونه د نه جذابیت او اغیز نه ښندلو له کبله بې اساسه ګڼل کیږي. د ګډو شرکتونو د مدیرانو او کارکوونکو په ان غیر مؤثرې اړیکې په راکړه ورکړه او تجارت کې لویه معضله او ستونزه ګڼل کیږي. د ښاغلي ډاکټر ګری اسمبلی په نظر د وګړو ترمنځ لویه ستونزه همدا اړیکې پیښوي. که د سلیمان علیه السلام په هغو سپارښتنو چې د اړیکو په اړه یې کړي دي عمل وکړئ، لوی لاسته راوړنې به ولرئ. په کور دننه د اغیزمنې اړیکې اغیز لا ګټور ثابتېدلی شي. د اړیکو لرل که څه هم ډیره ګټه لري، خو د نه موجودیت له کبله یې د تاوان اړخونه کم نه وي. که ښځه او میړه له یو بل سره ناسمې خبرې وکړي او یا هیڅ خبرې ونه کړي، دواړه مقصر بلل کیږي. دا چاره تر ډیره په احساساتي ښځو او ژور لیدونکو نرانو کې لیدل کیږي. د اړیکو او ارتباطاتو د مختصاتو له نظره د اړیکو او ارتباطاتو د متخصصانو له نظره ښځې په اوسط ډول د ورځې له 25,000 څخه تر 50,000 پورې کلمې وایي، خو په نرانو کې دا کچه د ښځو په نسبت ټیټه، یعنې له 12,000 څخه
تر 25,000 پورې ده، ځکه په ډیرو کورنیو کې د اړیکو پایلې منفي وي. د ښاغلي اسملي په نظر د ښځو تر ټولو مهمه غوښتنه د تړښت احساس دی او د دې احساس منځته راتګ له اغیزمنو دوه اړخیزو اړیکو پرته ناشونی او ناممکن دی. له دوه اړخیزو مؤثرو اړیکو پرته میړه د خپلوۍ او تعلق هغه احساس په تدریجي ډول له لاسه ورکوي چې دوی په لومړي سر کې تمه لري. تاسو د خپلو خبرو کولو په طرز او طریقې سره د نورو ژوند د عمر تر پایه بدلولی شئ. ما په لومړي ځل په 1976 زیږدیز کال کې د محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ټلویزیوني اعلان ولید. دې اعلان زموږ د محصولاتو پر خرڅلاو مستقیم اغیزه درلوده. د دې کار لپاره باید ځانګړې نښه، د ټلیفون شماره او یا برېښنایي ادرس په پام کې ونیول شي ترڅو اخیستونکي وکولی شي له کوم ځنډ پرته د محصولاتو د اخیستلو لپاره اړیکه ونیسي. خو دا هر څه دومره اسانه هم نه دي څومره چې تاسو فکر کوئ. اعلان باید له 80 تر 120 ثانیو وخت ولري. تاسو باید په دې معلوم وخت کې د نورو تولیداتو په نسبت د خپلو تولیداتو ټولې ځانګړنې په ډاګه کړئ. د لیدونکو توجه ځان ته راجلب کړئ او خپل تولیدات په ښه ډول لیدونکو ته ور وپېژنئ. تاسو باید د همدې اعلان په مرسته په اخیستونکو کې د اخیستلو انګیزه راوپاروئ چې هغوی بې دریغه ستاسو د تولید اخیستلو ته زړه ښه کړي. هغوی ته دا فرصت ورکړئ ترڅو ستاسې د برېښنالیک پته یا د ټلیفون شمیره له ځانه سره واخلي. په لومړیو 10 کلونو کې زموږ د محصولاتو 80% خرڅلاو د ټلویزیوني اعلاناتو له برکته و. د دغو اعلاناتو په مرسته موږ تر 25 میلیونو ډیر ټلیفوني تماسونه د محصولاتو د خرڅلاو لپاره درلودل. دا هر څه د اغیزمنو اړیکو او ارتباطاتو ښکارندویي کوي. سلیمان علیه السلام په دې هکله داسې وایي: تاسې کولی شئ د خپلو خبرو په مرسته د غصې او قهر اور تود او سوړ کړئ. نرم او پوست ځواب غصه له منځه وړي، خو ترخې خبرې ستاسې غصه نوره هم ګرموي. که په غصه کیږئ او یا له خلکو سره غصناک چلند کوئ، دوه لارې دي: یا به تاوتریخوالی قبلوئ او یا به د خپلو خبرو او چلند بخښنه غواړئ. زموږ ذاتي رغښت او پیدایښت په هغه لاره د تګ حکم راکوي چې کم خنډونه ولري. که چیرې زه یو عصبي او تندخویه کس یم، نو زه به همیشه په تاوتریخوالي کې ښکیل یم. که زما مقابل لوری هم تندخویه او عصبي کس وي، نفس راته له هغه سره د مقابلې حکم راکوي. که خلک ماته پیغور راکړي، زه کوښښ کوم له هغوی سره بالفعل چلند وکړم. که هغوی تر ما لوړې خبرې کوي، نو زه هم تر هغوی لوړې خبرې کوم. خو د سلیمان علیه السلام په خبره د غصې ځواب په غصه ورکول له تباهۍ بغیر بل هیڅ نشي کېدی. موږ اړ نه یو چې د خپل نفس د غوښتنو پیروي وکړو. موږ کولی شو د څو نرمو پستو خوږو او مهربانه کلمو په مرسته د غصې په قهرېدلي او اور سړې اوبه واچوو. که ښځه او زامن ستا د پوښتنې ځواب په توند او سخته لهجه درکړي، ستاسو عکس العمل به څه وي؟ د هغوی پر وړاندې خشن او زیږه الفاظ کاروئ چې دا اور نور هم تازه شي، او که خپله خوله په نرمو او مینهناکو خبرو خلاصوئ. زه تقریبا په خبرو کې ملایمت ته ډیره لیوالتیا ښیم او قهر تر پښو لاندې کوم. کله چې په قهر شم، نو سمدلاسه آرام کوم، او کله چې نور زما له کبله په غوسه کیږي، ډیر زر بخښنه ترې غواړم او نه غواړم چې هغوی تر 1 دقیقې ډیر وخت غوسه شي. یو ورځ په یو غونډه کې زما د شرکت یو ګډونوال زما د خبرو له کبله په غوسه شو. د دې پر ځای چې زه له هغه سره په لوړ اواز خبرې وکړم، خپل غږ مې ښکته او احساسات مې کنټرول کړل. هغه مجبور شو چې له ما سره په ورو او ښکته غږ خبرې وکړي، او د دې پر ځای چې پر ما حمله وکړي، خپل چلن یې بدل کړ. که په کور کې 4 اولادونه وي، نو کم تر کمه د ورځې خو یو ځل په خپل منځ کې سره لاس او ګریوان کیږي. تاسو کولی شئ یو یا 2 ځله په آرامو او مهربانه خبرو دا صحنه کنټرول کړئ، خو هر ځل دا صحنه په آرامو او پستو خبرو عادي حالت ته نه راګرځي.
که تاسو د خپل عکس العمل په بدله کې مثبت ځواب ترلاسه نه کړ مه مایوسه کیږئ. تاسو له همدې کس سره څو دقیقې په آرامه او نرمه لهجه خبرې وکړئ ترڅو د هغه قهر او غوسه له منځه ولاړه شي. که ستاسې له ځینو کړنو مقابل لوري ته له اندازې زیات ځورېدلی وي ممکن ستاسې لومړنۍ هڅې رنګ رانه وړي. په داسې ځای کې باید تاسو له داسې الفاظو او نرمې لهجې څخه کار واخلئ چې مقابل لوری ستاسو حرکات صمیمي وبولي او دا کړنې باید ستاسو د تېروتنو جبرانونکي وي. د حضرت سلیمان علیه السلام له نظره ستاسې خبرې د خلکو د زخمونو لپاره شفا او ناسور کېدلی شي. داسې کسان هم شته چې د تورې تر څوکې تیرې او تیزې خبرې کوي خو د پوه او هوښیارو خلکو خبرې بیا شفا بخونکې وي. زه داسې میندې او پلرونه پیژنم چې د اولادونو ښه تربیه او روزنه تر ټولو غټه هیله ده، خو د دوی له ډلې داسې میندې او پلرونه